السلام علیکم. دا مشهور تصویر به تا ځای په ځای باندې لیدلی. د ده نوم چګویرا دی او نن سباني ځوانان د ده نه ډېر زیات متاثره دي. اکثر ځوانانو په خپل ګاډي باندې، په خپل موټرسایکل باندې یا مختلفو څیزونو باندې د ده تصویر لګولی. دا ځوانان دا چګویرا د انقلاب یو علامت ګڼي. هغه ځوانان سپیشلی چې په سیاست کې د هغوی شوق شته او هغوی ځان ته انقلابیان وایي چې موږ به انقلاب راولو، ریولوشن به برپا کوو. نو هغه دې ته د یو هیرو په نظر باندې ګوري، د انقلاب د علامت په نظر باندې ګوري او خپل مشر یې ګڼي. د ده نه دي ډېر زیات انتهایي متاثره. نوم د ده چګویرا دی. کلیر کول دلته کې دا دي پوینټ نمبر 1 چې دا ځوانان چې د ده د انقلاب نه ډېر زیات متاثره دي، نو د آخر کم قسم انقلاب برپا کړی. پوینټ نمبر 2 دا ځوانانو له پکار دي چې د داسې قسمه انقلاب نه کم چې د برپا کړی د هغه نه ډېر زیات متاثره شي. او پوینټ نمبر 3 مسلمان بچی له دی ایز ا هیرو ګڼل پکار دي. صحیح دي نه دي صحیح که څنګه په هر خبره باندې به کرسټل کلیر پوه شي، خو غوږ په غور باندې کېده. د ده خپل نوم چګویرا نه و، د ده خپل نوم ارنسټو ګویرا و، خو بیا څه مختلف قسمه واقعیاتو د وجې د ده نوم مشهور دی په چګویرا باندې شو. هغه واقعیاتو ته حاجت نشته، د مقصد خبره لري تاویږو. نو دی مشهور په چګویرا باندې شو. دی پیدا شوی په ارجنټاین کې او په ارجنټینا کې په 1928 کې پیدا شوی. اوس دی چې په کوم وخت کې پیدا شو کنه، په دغه وخت کې د دوه نظریاتو جګړه په دې دنیا کې په عروج باندې وه. د یوې نظریې نوم دی کیپیټالیزم، د بلې نظریې نوم دی کمیونیزم. کیپیټالیزم کمیونیزم باندې زما کمپلیټ کلاسز ریکارډډ دي، چا نه کتلي هلته په ډیټیل سره کتلی شي. کیپیټالیزم کمیونیزم ایکسپلینډ بای طارق پټان ورکه دته په یوټیوب کې راواوړي، دلته په شارټ کټ کې واوره. کیپیټالیزم هغه نظام دی په کم کې چې د دولت غیر منصفانه تقسیمي، یو کس سم غریبي او بل کس سم مالداري. د وسنۍ زمانې په نسبت څه زه تاله مثال درکمه. نن سبا داسې کسان شته دی چې هغه د میاشتې 1 ارب روپۍ ګټي، ګټلی شي شته دی داسې شو. 1 ارب روپۍ پاکستان لحاظ سره د مثال در کوم چې ذهن ته دي کوز شي 1 ارب روپۍ هغه د میاشتې ګټي. بل طرف ته داسې کسان شته چې هغه ایله په خوارو باندې د میاشتې 10,000 روپۍ برابري یا 15,000 یا 20,000. نو ته دې ته سوچ وکړه چې د 100 روپۍ څومره د حد نه سیوا ده او بل سره دومره کمه ده چې هغه بیسیک ضرورت نه دي، د ژوند دغه ضرورت هغه هم نه پوره کیږي. دا د دولت ډیر زیات غیر منصفانه تقسیم دې ته وایي کیپیټالیزم. په هغه وخت کې او وسم د کیپیټالیزم ګرل چې هغه امریکا یونایټډ سټیټس د دې کیپیټالیزم په مقابله کې راوتی او چې دا کیپیټالیزم دا نظام وغورځي، دا نظام تسنس کی. د په مقابله کې راوتی او کمیونیزم. د کمیونیزم بانیو کارل مارکس چې د نم ځوانان ډیر زیات متاثر دي، دا نظریه د رامخه ته کړي او خلک په پویول والد دی. او کارل مارکس دوی چې دا غیر منصفانه د دولت تقسیم نه دي، دا سمول غواړي، دا ظلم دی. او ظاهر خبر د کیپیټالیزم کې ظلم خوشته دی چې د حد نسیوا کیپیټالیزم یې کنټرول بنه ظلم خوشته دی. یو د حد نسیوا مالداري او بل سره د خوراک سني. نو د هغه په مقابله کې کمیونیزم راويستو. اوس کمیونیزم سوی کمیونیزم وایي چې دا دولت په مونږه کم تقسیم چې شوی دا به برابرو، غیر منصفانه تقسیم چینی چې د ټولو سره دولت تقریبا یو عمري. اوس دا غي د پاره دوی څه لوکو دي د کارو کو کمیونیزم نظریه کې چې مونږ به یو حکومت جوړ کړی سمرم چې کارخانې دي. هغه وخت خو انډستریل ریولوشن چلیدو، صنعتي انقلاب چلیدو، څومره چې کارخانې دي یا نور ادارې هغه پرایویټ نشي کېدی، هغه د یو کس ځان له نشي کېدی، هغه به د حکومت څخه په کنټرول کې. بیا به حکومت دغه پیسې رالي چې هر کس د خپل وس مطابق سونه کار کوي او عمر به هغه له پیسې ورکوي. دې ته وایي کمیونیزم. کو فرض کا ته دا کمیونیزم نظریه امپلیمنٹ کې، ظاهر خبره د کم کس سره چې پیسې سیوا دي سرمایه‌دار دی هغه بستا خلاف را پاسي جګړه بکې چې ته زما دولت زمانه وليالي. نو کو فرض کا ستا خلاف را پاسي جګړه کوي یا ستا خبره نه مني، د دولت برابر تقسیم کول ته تیار نه دي، نو د سره چې کم دولت دی دا د نه په زور والا دولت دغه د خطی ته په زور والا دا ستا حق جوړیږي. دا نظریه خی کمیونیزم. نو د هغه د پاره ته بیا ګوریلا فایټرز د مختلف قسمه جنگجو ټرین کولای شي د اسلحه په زور باندې د دغه مالدارانو نه خپل اساسي خپل دولت خپل حق چې دیو ته حق وي داتې والی. ستا په دې ملک کې ځینې لیډرز داسې وکړي چې اړه ورکړو چې د خانانو په ځمکو باندې قابض شي. اوس د اسلامي کلي څنګه دی له بروس تر راتاو شو، په دې باندې جدا باسو خدا نظریات په کمیونیزم کې پراته دي.
د کمیونیزم نظریه زیاده تر چې راوچته شوې وه په هغه وخت کې چې زیاده تر د هغې ګړو هغه یو اس اس آر سوویت یونین د هغه وخت رشیا بیا ورپسې چاینا او داسې بیا ورپسې نور ملکونه متاثره شوي خو مین ګړی یو اس اس آر نو د کیپیټالیزم او د کمیونیزم جګړه وه د دې مطلب دا و چې د امریکا او د سوویت یونین جګړه وه چې هغې ته مونږ کولډ وار وایو پوه شولې اوس دا چې ګویرا نه دی د ارنسټو ګویرا دا د کمیونیزم نه د حد نه سیوا متاثره و دوی چې کمیونیزم د نافذ شي کیپیټالیزم د ختم شي نو د کمیونیزم به چې په کوم ځای کې په دنیا کې څه اکټیویټیز کېدل څه احتجاجونه به کېدل څه میټینګز به کېدل هر قسمه اکټیویټیز به کېدل د به پکې حصې اخیستې دا سرګرم و دی پکې مخکې کېدو په کمیونیزم کې دغه شانته کې د دې کمیونیزم نظریې دپاره د ځینې اکټیویټیز دپاره لاړې کیوبا ته کیوبا یو ملک دی اول په نقشه باندې دی خو په غور باندې وګوره چې ته ویني دا امریکا ده دا رشیا ده دا ځینې راګر کړي هغه وخت کې سوویت یونین د دې امریکې سره د ښکته دا ارجنټینا یا ارجنټاین دی په دې ځای کې دا چې ګویرا پیدا شوی دا کیریبین دی په دې کیریبین کې راځي کیوبا نو د دغه کمیونیزم اکټیویټیز لپاره په کیوبا کې کمیونیزم خو کافي په عروج باندې او په مخ کې باندې روانو چې دا د امریکې لپاره د سر درد جوړ شوی دغه کیوبا ته راورسېدو څوک چې ګویرا د ځان ورسو هلته کې چلته کې کمیونیزم خو کافي ګرم دی سرګرم دی اکټیویټیز کېږي هغې ځای ته ځان ورسوه او د کمیونیزم چې کوم نور ملګري دي د هغه سره میلاو شه نو د کیوبا چې په دغه ځای کې د کمیونیزم څوک لیډر و کمیونیزم چې چا لیډ کوه کمیونیسټ یې لیډ کول هغه دا کس و د ده نوم دی فیډل کیسټرو دی پیدا شوی په کیوبا کې تقریبا په 1926 کې د ده نه 2 کاله مشر و 1926 کې د دې چې ګویرا ملاقات شو د فیډل کاسترو سره بس دا دوانه شو ډیر جوخ مرګري ځکه چې دوانه د سیم نظریه والو د دوانه سوچ چې هغه د انقلاب والو د فایټ د جګړې والو او د کیپیټالیزم د راغورځولو د غرق کولو دوانه مرګري داسې شو چې د دې خلاف چې کم کیپیټالیسټو امریکا وا په جګړه کې د دوی سره لګیا وه دا ګرفتار شوي م یو ځای دي دوی په جیل کې وخت م یو ځای تېر کړی دوی کو سزاګانې څه کړي هغې م یو ځای څه کړي دوی رها شوي م یو ځای دي د دوی خوراک څښاک د دوی اکټیویټیز د دوی سیاست د دوی تلل راتلل دا ټول یو ځای انتهایي خواږه ملګري چې ګویرا او فیډل کاسترو د دوی د دې جدوجهد د سټرګل د تګودو په ترو باندې چې د دونه مودې نه دوی یو ځای کوو ملګري دوی بلاش ګوریلا فایټرز ټرین کړل تا ته خو ما وویل که نه په کمیونیزم کې خو دا شته چې په زور ته خپل حق د کیپیټالیسټ سرمایهدار سړي نه اخیستی شي د هغه سره چې کوم جایداد وغیره دی په زور ونیسه استا حق دی د کمیونیزم وایي نو دوی ګوریلا فایټرز د هغې لپاره سم ټرین کړل یوه جتا یو فوج یو وړوکی غوندې فوج خپل جوړ کړو چې کله دوی ته پته ولګېده چې موږ ښه کافي مضبوط شو دوی د کیوبا په حکومت باندې حمله وکړه د کیوبا حکومت په دوی باندې کمزوری پرېوتو د کیوبا چې کوم مشر و هغه په هغه وخت کې وتښتېدو کیوبا یې پرېښوده د کیوبا حکومت د هغه فوج د هغه ارمي کولیپس شو د کیوبا کنټرول د دوی په لاس کې راغی چې کله د کیوبا کنټرول په دوی په لاس کې راغی نو د کیوبا چې کومه دارالخلافه ده هغې ته فیډل کاسترو ورننوتلو او د کمال خبره دا ده چې ګویرا یې دننه انټري ته پرېنښودلو هغه دارالخلافې ته پرېنښودلو ولې فیډل کاسترو دا غوښتله چې کوم هم د کیوبا کې مونږ انقلاب راوستلو کې کامیاب شو حکومت هم واړو بل حکومت هم راوستلو چې د دې کریډټ ماته میلاو شي چېرته چې ګویرا ته میلاو نه شي ګوره ښه څومره خواږه ملګري خو په دې ځای کې کینه او بغض پروت و د دې مشرۍ د دې پیسو د دې د لالچ داسې پروت دی په کیپیټالیزم کې د پیسو لالچ پروت دی په کمیونیزم کې هم د مشرۍ لالچ پروت و دا لالچ یو داسې لالچ دی چې په دې کې بیا خواږه ملګري په دې کې رشته دار په دې کې هېڅ هم نه چلېږي او دې خبرې له اخره ته راتاویږو دې خبرې له ده چې ګویرا دې ته پرېنښودو چې کله ورته پته ولګېده چې ما کریډټ واغستو خلکو زه ومنلم چې په کیوبا کې انقلاب راوستلو والا مین مهره کس هغه فیډل کاسترو دی چې ګویرا ته هغه شان کریډټ میلاو شو خو هغه شان میلاو نه شو نو چې دی کله ولیده چې کریډټ ماته میلاو شو بیا یې دله اجازت ورکړو بیا د ده سره واپس میلاو شو او دی په کیوبا کې د ځان سره په حکومت کې واغستو دا چې ګویرا ځان سره وزیر خزانه واغستو او څومره صنعتونه چې په هغه ځای کې دي انډسټریز دي د هغې وزارت یې دته په حواله کړو دوی کیوبا چلوله اوس کیوبا د کمیونیزم د نظریې په ترو باندې چلیږي مشر فیډل کاسترو دی حکومت جوړ دی او په حکومت کې مین کس چې ګویرا هم دی کیوبا چلیږي په دې دوران کې وشي یو اهم ترینه واقعه چې هغه د تاریخ بدل کړي
او د تاریخ د ټولو اهم ترين واقعیت چې د هغې د وجې نه قابو تیسری جنگ عظیم غټ دریم جنگ شوی هغه واقع د کیوبن میزایل کرایسس. اوس داسې شی دا داسې کار وشو چې امریکا داسې کار وکړو یو اس د یو اس نه خو کمیونیزم نه برداشت کېدو هغه خو ادارات دلته کې نورم خورېږي بیا ما خرابوي هغه د فوج په تورو باندې د کیوبا په دې حکومت د فیډل کاسترو د چګویرا په حکومت باندې حمله وکړه چې د دوی حکومت واړی او په دغه ځای کې مارشل لا ولګي او هغه بیا د امریکای مرګري خو هغه میلیټري کو فیل شو ده هغه د امریکای هغه کوشش چې د فوج په تورو باندې کوي هغه فیل شو د دوی حکومت بچ پاتې شو. اوس چې کله دې ته دا پته ولګېده چې دا کوشش امریکای کړی دی نو چګویرا لورله انتهایی غوسه د چګویرا داسې کار وکړو چې خپل مرګري یو اس اس ار سوویت یونین ته ویوي چې ګوره دې امریکای په موږ باندې قابو حمله کړې او حکومت یې غورځولی او ته دغلته کې ناستې په ترخونو کې د لاسونه ورکړي میزایل راواله بمونه راواله جازونه راولي چې باقاعده جنگ د امریکای سره وکړو بس دا داسې نه قلاریږي زموږ نه د یو اس اس ار د چګویرا په خوله باندې میزایلز کې اټم بم فټ کړي نیوکلیر میزایلز راولېږل کیوبا ته امریکا خو وروسته کېده نه شکستو امریکای خپل ځان د نیوکلیر میزایل سره ریډي ساتلی دا اوس داسې نازک موړو چې یو وړوکی غونډه کې جړپ وړ وار ترې راودرولی شو نو امریکای یو اس اس ار ته وي یو اس اس ار یې پوه کړو یو اس اس ار هم په هغې باندې رضا شو د امریکای سره مذاکرات وکړه چې ګوره جړپ نه کوو جړپ هم وکړو مونږ هم ختم دنیا هم ختمه نو هغوی د یو بل سره مذاکرات وکړو یو اس اس ار واپس لاړې حمله ونه کړله یو اس هم واپس شو حق خبره خانان به بیا سره خانان چې پکې به لاړ راشي د رامبیل چامبیل ګولونه حق خبره نو یو اس اس ار واپس شو حمله ونه کړه په دې باندې چګویرا لورله غوسه چې مونږ ستا دپاره جنګېږو ستا نظریه هم دلته قایمه کړې ده د امریکای خلاف لګیا او تا حمله ونه کړه په امریکای باندې هغوی قابو زموږ حکومت غورځولی نو دوی واپس شو نو کیوبن میزایل کرایسس په نوم باندې دا واقعه دي غټ جنگ ته راونه درېدو اوس چګویرا چې غوسه ورله که نه د داسې کار وکړه دوی چې د یو اس اس ار په ځای باندې بل یو خوږ ملګری وګوره چې هغه هم د کمیونیزم سټرانګ سپورټر او موږ ته مدد راکولی شي نو هغه څوک هغه و چاینا نو چګویرا لاړې د چاینا سره ملګری شو د چاینا ته وزټ کړی او د بیا پاکستان ته وزټ کړی هغه وخت زما په خیال چې جنرال ایوب خان د هغه سره دی میلاو شوی یم د چاینا ته لاړې اوس یاد ساته د چاینا او د رشیا څنګه مرګري دي او دا تا ما سو پیری ویلي ته ما په دې پوهه کړی چې دا صرف د امریکای خلاف مرګري دي د دوی په خپل منځ کې ډېر غټ اختلاف دی ظاهر خبره د بارډر شیر دی د چا چې بارډر شیر دی هغه د یو بل سره جګړې جلپونی او بیا د چاینا نه خو دوی یو منچوریا نومي علاقه په زور نیولې و رشیا کنه د چاینا هغه تاریخواله په زړه کې لا ناس د بدلی هغه اور په کې لا بلیږي هغه چې بدله په دې علم نو د رشیا او د چاینا د یو بل سره د لیګ نه د ټیم کې د امریکای خلاف یو دي نو په هغه وخت کې هم د رشیا او د چاینا دا یو بل به دی حالانکه په دوه کې کمیونیزم خو یو بل ته یو قسم د تریټي د یو بل نه محسوسو خطر د یو بل نه محسوسو ولا کله چې چګویرا د چاینا سره مرګري شو د یو اس اس ار سره د غم شو چې په ټوله دنیا کې د کمیونیزم داویدار زم غریبانو له حقوق ورکول داویدار زم دا کریډټ چرته چاینا وانه چاینا خو په خپل چاینیز سټایل کې د ماوزیتانګ په سټایل کې کمیونیزم راغستو نیو اس اس ار لپاره دی ورله سوویت یونین لپاره دی ورله غوسه چې چګویرا چاینا ته ولې لاړې د سوویت یونین د کار وکړو چې خپل مرګري خپل ټټو فیډل کاسترو ته وي چې د دې چګویرا خلاف کاروي وکړي د چاینا سره مرګري کې یو داسې زمونږ خوښ نه دی تا ته پته شته د خوګ مرګري د فیډل کاسترو د خپل د خوګ مرګري چګویرا سره سی چل وکړو دا د طاقت نشه دا د طاقت ولګه د فیډل کاسترو اول سسپند کو د وزارت نه لري کو بیا یې گرفتار کو بیا یې په ورځو په ګنټو باندې د نه پوچ کاچو شو سمې تنګ کو او بیا یې پرېښود خو برطرف کو د وزارت نه د حکومت نه دار سنې لري کو دې هدا پرې دوی مرګرتیا و چې کله په مشارۍ باندې سوال چتېدو کنه بیا یې وسره دا چل وکړو اوس د خزان لا د خویل چې راز خو به دا پروسس جاری ساتم د کمیونیزم د پاره که په ارزه کې نو د نور زینه د کیوبان علاوه نور زینه تلاش شروع کو چې په هغه ځای کې ز خپل انقلاب برپا کوم د قشان د کریډټ والما د لاړې کانګو ته خو په کانګو کې د چې کمیونیزم د پاره کوم سوچو هغه کامیابې دونه د ته پته ولګي چې نه کامیابیږي د هغه نه بعد ډیراله بولیویا ته اوس ته د خو په غور باندې بولیویا او کانګو ته وګوره کانګو د په افریقا کې دا کانګو ده دلته کې راغلی چې دلته کې ته پته ولګي چې سیز نه کامیابیږي راله بولیویا ته دا بولیویا ده اوس په بولیویا کې د ته پته ولګي چې زه خپل د کمیونیزم دا پرچار جاری ساتلی شم او ځان کامیابولی شم
خو په بولیویا کې مسله دا وشوله چې په بولیویا کې کوم د کمیونیزم د لپاره ګوریلا فایټرز هغې ده ته ویل چې ته زمونږ په شانته کې ایز ا ګوریلا فایټر جنګېږه خو د ده په کار و مشري د خپل مرګري فیډل کاسترو نه متاثره او دوی چې څنګه فیډل کاسترو کریډټ اغستی او کیوبا کې حکومت جوړ کړو چې داسې زم د مشرۍ کریډټ والم په بولیویا کې به حکومت جوړ کړم د بولیویا چې کوم فایټرز وو هغه دې منلو ته تیار نه و چې مونږ ته مشر کړو نو دی په هغه ځای کې شو اخره کې مایوسه دی چې په بولیویا کې موس کار نه چلیږي مشري نه راکوي نو دی واپس راتلو اوس چې واپس راتلو په هغه ځای کې امریکا په هاي الرټ باندې خپل فوجیان او د بولیویا فوجیان یې خواره کړو انټیلیجنس والے خواره کړو چې ګویرا دلته دی خو چې د نهونه تختی او دا زمونږ مړ پکار دی چې ګویرا مړ کوي مړم پکار دی اوس چې کله فوجیانو چې ګویرا ګیر کو نو چې ګویرا اخیری جمله ویل کېږي چې دا وه چې هغې فوجیانو ته یې ویلي و چې ما مړ کوئ مه ژوندی مې ونیسئ زه به ستاسو ډېر په کار راشم زما څه پویه شته دی زه به هم ډېر زیات په کار راشم خو فوجیانو خو به اډر منو هغوی خو وایي چې د بره نه اډر دی چې مړ په کار دی مړ کو بیا یې لاسونه هم کټ کړي بیا یې خښ کړی بیا څه موده بعد ډېره موده بعد د قبر نه دی راویستلی شو او کیوبا ته د لاش بیا د مرګري د لاش دا فیډل کاسترو نه دی چې دوکې وسه کړې وه دا د خپل مرګري لاش بیا کیوبا ته وغوښتو او په هغه ځای کې په یو غټ استقبال سره په کلونو پس دی مړ شوی تقریبا بیا په 1980 کې اوسئ شو 1980 نه هم چېرته کې 15 یا 10 داسې خاص موده بعد ماته اوس فکس یاد نه دي خاص موده بعد چې دی کله راویستو نو کیوبا ته یې وړو په غټ استقبال سره په لوی استقبال په شان او شوکت سره د جنازه وکړه واپس په بولیویا کې خښ کو بیا یې د مجسمه جوړه کړله هغې په بولیویا کې ولګوله او بیا یې په سلیبس کې دننه د ده په باره کې مختلف قسمه کورس کانټنټس شامل کړو چې ګویرا نه هیرو جوړ شي په بولیویا کې دا د دې مرګري بیا وکړل نو د اوسه پورې هغه ته د انقلاب د علامت په نظر باندې کتلی کېږي او څومره چې دغه کورس سلیبس دی دا د بولیویا نه راولاړلی چې هغه کار ده کړی چا ولې ورسه دوکه وکړه بیا یې ورسه دا کار وکړو دی په خپله بیا مړ شوی په 2016 کې اوس مړ شوی د نن تقریبا 9 کاله مخکې نو دا ټوټل ډیټیلز د چګویرا او د چګویرا د انقلاب ټوټل ډیټیلز تا واورېدل اوس ټیک د غریبانو د پاره د کار کړو د غریبانو سره بد ناس پاس او د مالدارانو خلاف مالدار چې کوم د غریب خلاف ظلم کوي دغه خلاف یواز وجود کړو بهترین تګودو او سټرګل خو اختلافات په کم ځای کې زمونږ په غور باندې غوږ کېده پوینټ نمبر 1 د چې د کوم نظریه سره ولاړو کمیونیزم هغه ټوټلی په دې بنیاد باندې جوړو چې انسان په خپل نظام په خپل باندې جوړي په دې کې د الله تعالی د طرف نه سشتل نه د الله تعالی سکار پکې نشته مطلب ګاډ ویل پکې نشته دغه سلې نه دی نه پکې نشته دی نو د ګاډ فیکټر د خدای فیکټر د الله تعالی وجود نه یو قسم له دوی انکاری دي نو که تا خیال کړی بیا زیاده تر ایتیست هم د کمیونیست نه راودرېږي او دلته کې زمونږ خلکو اکثر منګل کړي دي څوک چې د خدای د وجود نه انکار کوي هغه ته ایتیست وایي دوی ورته کمیونیست وایي دا اصل کې د کمیونیستو نه ایتیست راودرېږي نو یاد ساته په کم ځای کې چې تا د حقیقت نه انکار وکړو د دې کائنات خالق دی زما او ستا خالق دی مونږ یې پیدا کړي څه مقصد دپاره پیدا کړي او ته د ټولو څیزونو نه انکار وکړي چې دا نشته دی دا تا د حقیقت نه انکار وکړو ته کامیابېدې هیڅ کله په دغه نظام کې نشي چې هغه د هغې بنیاد په حقیقت باندې نه وي پروت بیا چې د الله تعالی خاص د الله تعالی د رضا دپاره کار نه وي که نه هلته خودغرضي په خپل پیک باندې وګوره که نه ټیک ده که په کیپیټالیزم کې خودغرضي وه د پیسو سمې پیسې به هغوی راجمع کولې غټ غټ مالدار سرمایهداران خلک و باقي خلک غریبانان پاتې وو خودغرضي وه خو په کمیونیزم کې هم خودغرضي پرته وه د پیسو نه د مشرۍ د زور دا لالچ پروت د فیډل کاسترو د خپل مرګري چې ګویرا سره چل کړو چې ګویرا چې بیا په بولیویا کې پروت او الته کې کمیونیزم د پاره کار نه کوي واپس لو ولي د مشرۍ یو لالچ پروت کنه نو دا د حقیقت والے یو فیکټر چې ستا بنیاد په حقیقت نه پروت د الله تعالی وجود زمونږ پیدایش د کائنات پیدایش چې د الله تعالی کړه الله تعالی زمونږ خالق مالک ته دا یو حقیقت دی ته د حقیقت نه انکار وکړې ته چرته بهترین نظام نشي جوړولی چې بنیاد د حقیقت نه د بهترین نظام د کم ځای نه شو کامن سنس استعمال کړه نو هلته تا خودغرضي ولیده په کیپیټالیزم کې ځان له نو په کمیونیزم کې ځان له نو دلته کې زمونږ پیدا کېږي اختلاف پوینټ نمبر 1 ځکه چې مونږ دغه حقیقت منو او مونږ د الله تعالی په ځمکه باندې صرف یو نظام غواړو چې هغه د الله تعالی نظام دی ځکه مونږ ته دا پته ده چې خلق الانسان ضعیفه او ساینټیفیکلی ما ثابت کړی ده چې څنګه انسان ضعیف دی د په هر نظام کې خوش ده
راوړه د دنیا هر هغه نظام چې انسان جوړ کړی خو به پکې د زر وباسم د الله تعالی په نظام کې د الله تعالی جوړ شوي په نظام کې خو نشته ولې زمون خالق مالک ته هغه په کائنات باندې بهترین طریقې سره پیدا اختلاف نمبر 1 اختلاف نمبر 2 ټیک ده مونږ د کیپټالیزم خلاف یو مونږ کیپټالیزم نه مو سرمایه‌دارانه نظام دی د غریبانو سره ظلم کوي یو طرف ته خلک سم مالداري سمې پیسې راټولي کوي بل طرف ته د غریبانو سره د خوراک سني دا غیر منصفانه انتهایی غیر منصفانه تقسیم دی دا ظلم دی خو د دې الټرنیټیو چې کیپټالیزم غرق کا تبای کا غورځو او بل نظام تراولي نو هغه کمیونیزم نشي کم از کم کېده د دې الټرنیټیو کمیونیزم نه دی حل د دې کمیونیزم نه دی ویولي پوینټ نمبر 1 کمیونیزم د اسلام سره سمې نه خوري مونږ خو اسلام وړو او په لومبي فیکټر کې دا کلیر شو کمیونیزم څه وایي کمیونیزم وایي چې د مالدار سره چې دا کمی اساسي دي د په زور والا دا ستا حق دی اسلام تعالی دا حق نه درکوي چې هغه جوړ کړی ته په زور والا ځکه چې په مالدارانو کې داسې مالداران هم شته چې هغه پردی حق نه دی والی هغه د پردی ځمکې نه معدنیات نه دي ایستلي هغه د غریب سرمند نه دی راودرولي خو هغه د خپل عقل نه کار سیوا اخیستلی دی هغه په 24 غنټو کې 18 غنټې کار کړی دی هغه خپل پیسې په صحیح طریقه باندې استعمال کړی دي نو هغه د هغه خپل حق دی هغه د هغه خپل میراث دی ته پردی حق د هغه نه په زور نشي اخیستی دا اجازه تعالی اسلام نه درکوي کمیونیزم یې درکوي نو کمیونیزم کم از کم حل نه دی بیا د کیپټالیزم خلاف پوینټ نمبر 1 او پوینټ نمبر 2 کمیونیزم پریکټیکلی پاسیبل دی کو نو اوس په دنیا کې پاسیبل شوی او کنه د کارل مارکس نظریه دی پړ مخ راوغورځېده صرف پاکي 1920 نه راواله دغه 1970 او 80 او 90 پورې زیات نه زیات دا په عروج و داسې راوغورځېده څنګه چې د انډیا جازونه راوغورځېدلي کم د اوس راته وښایه که نه هغه رشیا کې دم تقریبا کیپټالیزم راغلی هغه چاینا کې دم تقریبا کیپټالیزم راغلی زه دا نه یم چې هلته کیپټالیزم دی خو هغه کمیونیزم هم نشته کم کمیونیزم چې د سوشلیزم په نوم پکې دننه پټ پټ کیپټالیزم چلیږي نو پریکټیکلی کمیونیزم پاسیبل نه دی اوس پریکټیکلی پاسیبل ولې نه دی زما هغه ډیټیل لیکچر د کمیونیزم په باره کې وګورئ هلته کې به تاسو وینئ اوس هغه ډیټیل ته نه شو تللی نو پریکټیکلی پاسیبل نه دی د اسلام سره کمپیټیبل نه دی نو په دې وجه باندې کیپټالیزم مونږ خلاف یو خو حالي کمیونیزم نه ګڼو او چې ګویرا د کمیونیزم سټرانګ فالوور اختلاف نمبر 2 اختلاف نمبر 3 د دې د وجه نه مونږ ته د ریل هیروز پته نشته چې ګویرا ته هیرو ګڼې تا د حسین نوم نه دی اورېدلی تا د علي نوم نه دی اورېدلی تا د ابو بکر عمر عثمان رضی الله تعالی عنهم اجمعین نوم نه دی اورېدلی تا د سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه نوم نه دی اورېدلی تا د عبد الرحمن بن عوف تا د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنهم اجمعین نومونه نه دی اورېدلی عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر عبد الرحمن بن ابي بکر رضی الله تعالی عنهم اجمعین دا جلیل القدر صحابه د دین نومونه تا نه دی اورېدلی چې ته د چګویرا نه متاثر کیږي زه دا نه یم د چګویرا چې کوم خاص ټیپ شو د هغې نه متاثره شه خو هغه دومره لیوله پورې ښه نه و څنګه چې د دې اصحاب کرامو کوم چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام په خپلو لاسو مبارکو ټرین کړي بهترین نمونه ده زموږ دپاره د لایف سټایل تېرولو دپاره د ډسپلین راوستلو دپاره او په هغې ځای کې چې کوم انقلاب دغه صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین برپا کړی نو هغه چونکې خاص خالصتا د الله تعالی د رضا دپاره نو په هغې کې خودغرضي نه وه نه د پیسو خودغرضي څنګه چې په کیپټالیزم کې وه نه د مشرۍ خودغرضي څنګه چې په کمیونیزم کې وه او نه پکې فلاز د کیپټالیزم په شان چې غریب د حد نه سوا غریبي او د کمیونیزم په شان چې پردی حق دغه نه په زور واله فلاز هم پکې نو پرفیکټ سیستم علي رضی الله تعالی عنه وګوره عمر رضی الله تعالی عنه وګوره عثمان ابو بکر رضی الله تعالی عنهم اجمعین د دوی خلافت وګوره چې خلیفه بو خپل به انتهایی غریب خاص د الله تعالی د رضا دپاره خپل به غریب نو د دولت غیر منصفانه تقسیم هم نو د غریب احساس به وسه او بل د مشرۍ شوق هم نو وګوره واقع چې عمر رضی الله تعالی عنه مشر کو هغه سو پیری وته وی چې ما خو کم از کم مشر کوي هر صحابي د دین ورسته کېدو چې ما مشر نه کې ذمہواری ده خو ذمہواری چې ولول لراله نو بیا یې وام غسته ځکه چې مؤمنانو مسلمانانو د خلافت غم وسره د اسلامي نظام غم وسره د مخکې نه بیا قافله لیډ کړې ده د الله تعالی د رضا دپاره انقلاب برپا کولو د الله تعالی د رضا دپاره چې انقلاب برپا کې نو په زړه کې به د الله تعالی د رضا دپاره په سیاست کې به کار کې د نظام دپاره به کار کې نو خودغرضي به نه نو بهترین نظام به قایمیږي هر لحاظ سره بهترین نظام چې فلا پکې نه
نو داسې چې ګویرا یا داسې نور قسمه هیروز چې زمونږ ځوانان زیاده تر خپل هیروز ګڼي او د هغه په نقش قدم ځي د دوی نه ریل هیروز بیا خطا کېږي چې لازم په دوی باندې هغه دي علیکم بالسنه والسنه الخلفاء الراشدین المهدیین د حدیث مطابق. او په دې کې زه ګورې غلطي مولیانو ته هم کوم، دې کې ځینې غلطیانې د مولیانو هم دي، دوه غلطیانې درته ښیم. غلطي نمبر 1 د مولا دای چې هغه د عامو کسانو ته وایي چې په دې څیزونو کې ګوتې مه وهه، ګناهګار به شي، نه به پوهېږې، ته پرې نه پوهېږې، ګناهګار به شي، ډېرې ګوتې پکې مه وهه. دومره یې خلک یې راولي دي چې خلک د صحابه کرامو د خلفای راشدینو ایون تر دې چې د پیغمبرانو علیهم السلام رضی الله تعالی عنهم اجمعین د هغوی بایوګرافیز نشي سټډي کولی. دومره یې خلک یې راولي. نو خلک وایي چې دې کې ګوتې نه وهم، دې کې خو ګناهګاري کوم، راشه الټرنیټیوز خو نور شته که نه، د چې ګویرا غوندې او د فیډرل کاسترو غوندې کې او داسې مختلف قسمه خلک ګوري او هغې ته د هیروز په نظر باندې ګوري، ځکه تا دلته کې یېرولی دی چې ګناهګارې کې بس. یو دویم، که فرض که څوک زده کول شروع شي او مطالعه شروع شي او ډېر زیات متاثره شي، نو بیا په هغې کې مسله دا راوځي چې مثال کې طور پر یو کس د حضرت حسین رضی الله تعالی عنهم د هغې سټانس نه چې هغه د ظلم خلاف ودرېدلو د هغې نه متاثره شو او د چرته کې د حسین نوم ولیکو، څنګه چې ځوانان د چې ګویرا تصویر لګوي، د چرته د حسین نوم ولګو، سنیان به پسې یکدم راپاسې وي دا خو شیعه دی، د علي نوم ولګو سنیان به راپاسې دا خو شیعه دی. دقه شان د شیعهګانو په ځای کې چا د عمر رضی الله تعالی عنه تصویر ولګو، شیعهګان به پسې راپاسې دا خو سني دی، دا خو ټیک نه دی. بیا د فرقواریت اور راودرېدو، خو فرقواریت د چا د وجې راولاړ دی؟ دغه د فرقه پرست مولا د وجې کنه. نو بیا ځوانان د دغه عمر، علي، حسین رضی الله تعالی عنهم اجمعین د هغې نومونه هم نشي لیکلی، نو د هغې نه واپس لرې لاړل. نو بیا به لازما ځان له نور هیروز ګوري، ریل هیروز به ترې پاتې کېږي، ګناهګار به پکې بیا دی. دا درې اختلافات دي ورسره زمونږ. باقي د چې ګویرا د غریبانانو دپاره چې کوم کار او کومه تګودوی کړې وه د هغې سره مونږ څه اختلاف نه ساتو. ریل هیروز وپېژنئ، خپلو ځوانانو ته ریل هیروز وښایئ، د صحابه کرامو زندګیانې ورته وښایئ، د هغې مطالعه ورته بار بار وکړئ، هغه پې وپېژنئ، په بهترینې طریقې سره ورته سکیچ داسې کېدی چې هغه دی په خپل ځان کې راوستی شي چې دی د راروان وخت دپاره، د الله تعالی د نظام دپاره، د انصاف د نظام دپاره، بهترین نظام دپاره د کار وکړي. وما علينا الا البلاغ. جزاكم الله خير واحسن الجزاء.